چې عوامو ته هغه مسلې ور مخامخ کړي چې په هغې باندې د هغوی کامیابي ده په دنیا کې مو په آخرت کې. دا نه چې ته ټوله ورځ سهار نه ماښام پورې مناظرې کوي او چیلنجونه ورکوې او پلاني مسلک والا کته او پلاني مسلک والا بره او زمونږ مذهب دا وي او زمونږ امام دا وي او د هغوی مذهب دا وي او د هغوی امام دا وي او جي مونږ خوب لیدلی او جي د پلاني کرامت راښکاره شو او پلاني دا وکړو پلاني دغه وکړو او یا موږ له ووټ راکړي او موږ به دا وکړو موږ به دغه وکړو. مولیانو دا د دې ټیکه اخیستی لکه راشي د عوامو ته هغه مسلې بیان کړي چې د هغې د لاسه د عوام کامیاب شي په دنیا کې او په آخرت کې. د شیخ رحمه الله سره غم و چې دا مسلمانان په دې قبر کې کامیاب شي او د دې 3 سوالونو جواب ورکړي. د هغې دپاره اهتمام وکړو دا کتاب یې ولیکو او بیا علماو ته دا ووي وي دا مسلې د عوامو ته بیانوي د مانځه نه بعد او بیا یې اورئ هم. بنیادي مسایل دي. دا خو سړی وایي چې اسانه ده ما ته پته ده چې زموږ رب څوک دی او پیغمبر څوک دی او دین کوم دی. نه نه داسې نه چې بس سرسري تا ته معلومه تفصیل تا ته معلومه. ټول وایي موږ الله پېژنو چې الله زموږ رب دی خو الله څوک دی صفات یې ته معلوم دي نومونه یې ته معلوم دي د پیغمبر صفات ته معلوم دي د پیغمبر شان او حقوق واجبات ته معلوم دي د اسلام حقوق او واجبات ته معلوم دي. داسې خو هغه بریلی هغه قبر ته چې سجده لګوي په هغه دربار او درګاه کې پروت هغه هم وایي الله زما رب دی هغه شیعه هم وایي الله زما رب دی هغه قادیاني هم وایي الله زما رب دی. په دې خو کار نه کېږي چې صرف ته په خوله باندې وایي الله زما رب دی. ته خو پېژنې که نه چې د الله څوک دی د ده سره څنګه تعلق جوړول پکار دي په کومه طریقه باندې د عبادت پکار دي. نو دویمه وجه دا شوه. درېیمه وجه دا ده دا کتاب ما په دې غوره کړو ځکه چې دې کې د توحید مسله بیان شوې ده. بنیادي مسله توحید دی. دا درې وړه مسلې چې راجمع کړي که نه دا درې کومې بنیادي مسلې دي نو درې وړه تعلق ساتي راجع کېږي توحید ته د الله بندګۍ ته. په دې کې د عقیدې مسایل دي د الولا والبرا دوستۍ او دشمنۍ مسایل دا ټول په دې کتاب کې بیان شوي دي ته اشاره شوې ده. او رب العالمین دا مخلوق پیدا کړی د توحید دپاره دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د دې دپاره چې زما بندګي وکړي. او ځکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نور مفسرین په صحابه کرامو کې او بیا په سلف صالحینو کې هغوی به دا وي الا لیوحدون یعنې ما دا بندګان دې دپاره پیدا کړي دي چې دوی زما توحید وپېژني. په دې کتاب کې د توحید مسله بیان شوې ده ځکه موږ دا کتاب غوره کړو. او زموږ الحمدلله میشن د مرګه پورې دی چې څو پورې په دې بدن کې سایي موږ به د الله توحید بیانوو او چې څو پورې په بدن کې سایي موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري اواز اوچتوو. که څوک پې خفه کېږي که څوک خوشحالېږي که څوک یې را سره مني او که څوک یې نه مني که څوک را سره دوستي کوي که څوک را سره دشمني کوي خو زموږ بنیادي اصول هغه توحید دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري او په دې دوو باندې کامیابي ده. کامیابي که غواړې په دنیا کې او که په آخرت کې نو دا دوه مسلې به مضبوطې رانیسي. یو د توحید مسله او دویمه د اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله خپل پیغمبر ته وایي واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ای پیغمبره تپوس وکړه د هغه پیغمبرانو مبارک چې ستا نه مخکې ما رالیږلي دي ما چېرته دا خلکو ته ویلي دي چې زما نه علاوه د بل چا بندګي وکړئ. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله وی پیغمبره ستا نه مخکې چې ما څومره پیغمبران لیږلي دي نو بنیادي مسله مې ورته دقه بیان کړې دی چې انه لا اله الا انا فاعبدون. نشته د عبادت حقدار الله وی سوای زمانه نو زما بندګي کوئ. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله وی ما هر امت ته پیغمبر لیږلی دی د دې بنیادي مسلې دپاره ان اعبدوا الله چې بندګي به یک یوازې د الله کوئ. دې کتاب کې توحید بیان شوی او توحید بنیادي مسله ده. اولنۍ پوړۍ د اسلام اولنۍ پوړۍ د دعوت هغه توحید دی. ځکه ګوره کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل او ابو موسی الاشعري رضی الله عنه یمن ته لیږل دواړه د ژوند په آخرنۍ حصه کې په صحیح بخاري کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې هم شته.
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته څه وی انک ستأتي قوما من اهل الكتاب. معاذ ته ګوره د اهل کتابو ته به مخامخ کیږي، مطلب دی چې د هغوی سره ګوره علم شتي، ځان ورته تیار کړه، د هغوی سره شبهې دي، د هغوی سره مسلې دي. فاذا جئتهم، کله چې ته په هغوی پسې ورسېدې، فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اولنی خبره به ورته دا بیانوي، اولنی مسله دعوت به له دې کلمې طرف ته ورکوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ان يشهدوا ان لا اله الا الله، ولا ګوي به دا ورکوي چې نشته عبادت حقدار مګر یو الله وان محمد رسول الله. نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنیاد کېښود چې دعوت کې به شروع د کوم ځای نه کې، هغه به د عقیدې نه کې، هغه به د توحید نه کې. چې کله چې یو سړي ته د مانځه مسایل بیانوي هغه عقیده ګډوډه ده، هغه مونځونه قبلېږي نه ته د مانځه مسلې بیانوي، د هغه جهاد قبلېږي نه ته جهاد مسلې بیانوي، د هغه زکات قبلېږي نه ته زکات مسلې بیانوي، د هغه روجې قبلېږي نه ته روجې مسله بیانوي. اول ورته عقیده و عقیده. موږ له پکار ده که علما دي چې د عقیدې دې مسلو له زور ورکړي، که دعات دي، که واعظین دي، که مقررین دي، که مور پلار دي، که په سکول کې استادان دي، که په یونیورسټیانو کې دي، که په مدرسو کې دي، که په هر ځای کې دي، پکار ده چې موږ د عقیدې مسلې ټول نه مخکې بیان کړو. نو دا درېیمه وجه شوه. څلورمه وجه دا کتاب موږ په دې غوره کړو چې په دې کې مسله ده او د هغې سره دلیل دی. مسله ده او بیا دلیل، مسله دلیل. همدغه شان دی د مسلمان چې دی په هغه مسله پسې ګرځي چې د هغې سره څه د هغې سره دلیل وي. او تاسو به زما هغه درسونه اورېدلي کوم کې چې موږ د کتاب التوحید شرحه کړې ده، نو د شیخ محمد عبدالوهاب رحمه الله عادت ته که دی مسله بیان کړي، باب وتړي، بیا په هغې باندې دلیل راوړي، دلیل د قرآن نه راوړي، د حدیثونه، د سلف صالحینو، د دین د مشرانو اقوال پکې راوړي. دا کتاب د دې د لاسه ډېر قیمتي دی. د خپلې خېټې نه خبرې نه دي کړي چې بس ناست او کتاب یې لیکلی دی چې څه ذهن کې راغلي، نه، مسله یې بیان کړې ده، بیا دلیل دی، مسله ده او دلیل دی. نو ځکه دا کتاب موږ غوره کړو ځکه چې هرې مسلې سره دلیل دی او مسلمان په دلیل پسې لیونی ګرځي. ځکه خو د دې ډېرو زموږ سره نه لګي که نه، او دې د لاسې نه لګي چې تاسو د هرې خبرې سره وایي دلیل غواړئ. تاسو وایئ په هر ځای کې تپوس کوئ چې دا مسله قرآن او حدیث کې کوم ځای کې ده او په دې څه دلیل. موږ په دې خفه کېږم، دا رباني منهج دی، د الله له طرفه ښوی شوی دی. څنګه الله وایي که نه، وایي دې ووایه د اهل کتابو ته پیغمبره، دې یهودو ته او دې نصاراو ته قل هاتو برهانکم، ووایه خپل دلیل راښکاره کړئ، راوړئ خپل دلیل، ښکاره کړئ خپل دلیل. نو دا طریقه خو موږ ته الله ښوولې دی چې دلیل غواړئ او په دلیل پسې ګرځئ. نو دا څلور وجې کافي دي. د دې څلورو خبرو د لاسه موږ دا کتاب غوره کړو چې د دې کتاب شرحه به کېږي. د دې کتاب مشهور نوم یو دی الاصول الثلاثه، درې اصول، ثلاثه الاصول ورته ویلی کېږي، او ثلاثه الاصول وادلتها، درې اصول، درې بنیادي اصول او د هغې دلایل. په درېو نومونو سره دا کتاب ذکر کېږي، علما یې ذکر کوي. اوس راځو دې کتاب له. شیخ الاسلام الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله خپل کتاب شروع کړی دی، وی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د بسم الله نه کړې ده. ولې د بسم الله نه شروع کړې ده؟ تابعداري کړې ده د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ځکه چې ګوره په قرآن کې چې هر صورت شروع کېږي نو اوله کې څه راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سوای د سورة التوبه. سلیمان علیه السلام چې کوم کتاب لیکلی و نو په هغې کې څه لیکلی و؟ انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو شیخ رحمه الله تابعداري کړې ده د قرآن او د پیغمبرانو د طریقې چې هغوی به کله څه لیکل شروع کول نو په اوله کې به بسم الله لیکله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا طریقه وه. لکه حدیث کې راځي که نه، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هرقل ته د روم باچا ته خط لیکو نو په اوله کې څه ولیکل؟ بسم الله الرحمن الرحیم
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. دا کتاب وی زما د طرف نه دی روم باچا ته هرقل ته، او شروع د بسم الله نه وکړه. نو ځکه شیخ رحم الله دا کتاب خپل د بسم الله نه شروع کړی.